د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو له استادانو څخه د سیرت النبي اخیستل شوي ازموینې غوره ګټونکي اعلان او ځینې ډالۍ پرې وویشل شوې. د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر وایي دغه پروګرام تېره اونۍ د البرز علمي او کلتوري ادارې له خوا د دغې ولسوالۍ د ښوونځیو او مدرسو 700 ښوونکو ترمنځ په لار اچول شوې وه چې په پایله کې 10 تنه غوره ګټونکي اعلان او په پام کې نیول شوي ډالۍ ورته ورکړل شوې. اهمیت برنامه همی است که انشالله همچون برنامه ها به خاطر اصلاح مردم، به خاطر از اینکه ذهنیت سازی شوند، سیرت نبوی را تعقیب بکنن، سیرت و صورتش ملبس به سیرت نبی باشه. په ورته وخت کې یو شمېر استادانو د دغې سیالۍ د غوره اغېزمنتیا ترڅنګ د پروسې له روڼتیا څخه ډاډ ورکړ او د ورته پروګرامونو په پار د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مننه وکړه او د دې پروسې پر دوام یې ټینګار وکړ. سیرت خاتم الانبیا که در آمریت معارف دهدادی برگزار شده بود، الحمدلله هیچ نوع غش و خیانت، هیچ نوع طرفداری در امتحان دیده نشده و نبوده. من من حیث یک از مشترکین در این جلسه ابراز خوشی میکنیم. ماشاءالله برنامه خیلی شفاف بود. الحمدلله دیگه علما و استادای مکاتب و مدارس همگی حضور داشتند. تقریبا بیشتر از 700 نفر حضور داشتند در امتحان که امتحان با شفافیت به تکمیل رسید و انجام رسید و در نتیجه امروز ما شاهد اعلان نتایج امتحان بودیم که الحمدلله اعلان شد. په پای کې د دې پروګرام له برخوالو څخه 10 غوره ګټونکو ته ډالۍ ورکړل شوې چې په یادو ډالیو کې لپټاپ، لاسي ساعت، موبایلونه او نورې په زړه پورې ډالۍ شاملې وې.